ریا دې ته وایي چې خلکو ته خپل نیک عملونه او نیک خویونه ښکاره کړئ د دې لپاره چې ستاینه مو وکړي، لکه په صدقاتو کې، په عباداتو کې، په خیرات کې. دې ته ورته په عربي کې ریا له رؤیت نه اخیستل شوی دی. رؤیت وایي لیدلو ته، یعنی هر هغه عمل چې انسان یې د دې لپاره کوي چې بل انسان ته ځان وښایي یا بل دی وګوري، دې ته ریا وایي. ریا د اخلاص مخالف دی. اخلاص هر هغه عمل چې یوازې د الله لپاره کیږي یا یوازې د الله د رضا لپاره کیږي، هغه ته اخلاص وایي. ریا هر هغه عمل چې د الله لپاره وي او دی د انسان ته د کتو یا د لیدلو لپاره وکي، دې ته ریا وایي. د ریاکار انسان یو تر ټولو ستره نښه دا وي چې کله یې څوک ستاینه کوي، کله څوک دی په ملا ټپوي، کله یې څوک صفتونه کوي، نو دی ډیر نشید، چست او چالاک مخته روان وي. خو کله یې چې څوک ستاینه پرېږدي، خلک یې له پامه وغورځوي، نو له هغې وروسته دی هم سست شي او منزوي شي، کار پرېږدي، هغه که په هره برخه کې وي. اکثره دا خوی په هغه خلکو کې ډیر لیدل کېږي چې د هغوی مسؤلیتونه او خدمتونه ټولنیز وي. ځکه هم دغه ریا دا په ټولنیزو نفلي عبادتونو کې کېږي. په فرضي عبادتونو کې هم کېږي، خو فرضي عبادتونه کله هم د دې لپاره نه پرېښودل کېږي. بد عمل دی. تر ټولو غټ بدوالی دا دی چې څومره نیکي هم وکړي، خو په څنګ کې یې دغه صفت د انسان په ذهن کې موجود وي او په زړه کې موجود وي، یا دا حس د انسان په ذهن او زړه کې موجود وي، د ده ټول عملونه ضایع کېږي. لکه الله په قرآن کریم کې په سورة فرقان کې په 23 آیت کې فرمایي: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. ژباړه یې ده، کوم عملونه یې چې کړي وو هغه به وړاندې کړو او دړې وړې به یې کړو. مفسرین وایي چې دا آیت د مشرکینو او ریاکارانو لپاره راغلی دی. یعنی ریاکار او مشرک دواړه الله په یو قطار کې درولي دي. یعنی ریاکار انسان چې څومره نیک عملونه وکړي، څومره خدمتونه وکړي، څومره صدقات وکړي، عملونه یې عبث دي، عملونه یې د الله په وړاندې هیڅ ځای نه دی نیولی. کله کله انسان دا کوشش کوي ځان ته ډاډګیرنه ورکوي چې نه، زما د عمل به په ریا کې نه وي، یا د بل چا سره بحث کوي، وایي چې نه، دا کار چې زه کوم دا د ریا لپاره نه کوم. نو څنګه کولی شو چې د ریا نه ځان وساتو؟ د ریا نه د ځان ساتلو په خاطر باندې فقط دا 3 نقطې عملي کړئ، انشاءالله ترې ژغورل کېږئ. تر ټولو اول له الله نه دعا غواړئ چې یا الله ما له ریاکارانو څخه نه کړې، یا الله زما عمل دا له اخلاصه ډک او یوازې د الله د رضا لپاره کړي. نو دعا یو مهمه وسیله ده د څه شي؟ د ریا نه د ځان ساتلو په خاطر باندې. دوم ټکی چی دی چې هر کار چې ته کوي دا یوازې د الله لپاره کوه. هر عمل چې ته کوي دا یوازې د الله لپاره کوه. او دریم ټکی څه دی؟ له انسانانو نه ځان مستغني کړه. دا 3 هغه ټکي دي چې د تا د ریا مخه نیسي. دې سره ماته یو خاطره را یاده شوه، هغه دا چې یو وخت یو مجاهد سنگر کې په شهادت رسېدلی و، د ده په جیب کې د کاغذ یوه ټوټه پرته وه. په ده کې د دې شهید لیک و، او په دې لیک کې لیکلي ول چې ما بېګا شپه رب العالمین یو څرک په خوب کې ولیدو، او الله ته مې ویلې چې یا الله زما دغه جهاد او زما دغه عمل به څنګه قبول شي تا دپاره. نو هغې راته وویل چې ته ریا مه کوه. ما ورته وویل یا رب العالمین زه څنګه وکولی شم چې ریا ونه کم؟
یعنې زه کمزور یم د دې عمل په وړاندې. و الله راته وفرمایل چې زه به د دې لپاره یو فورمول در وښایم. هغه دا چې ته هر عمل کوي یا هر قدم اخلي ریا وکړه، خو یوازې د ما لپاره. ووایه چې یا الله وګوره زه څنګه مخته روان یم، زه څنګه قوي حمله کوم، زه څومره ستړیا تېروم، یا الله وګوره زه څومره لوږه تېروم، یا الله وګوره زه څومره جراله غږېږم. په دې هره مسله کې ما لپاره ریا وکړه، نو ته به د انساني ریا نه بچ شي. رښتیا هم انسانان کله کله ځان دوکه کوي او وایي چې کیدای شي زما د عمل ریا نه وي، کیدای شي زما د عمل د خلکو لپاره نه وي، خو دوی ځان دوکه کوي. الله په قرآن کریم کې په یو بل ځای کې فرمایي ان الله کان علیکم رقیبا. هر ځای کې الله تاسو څاري، تاسو د الله له څار نه یوه ثانیه هم نه یاستئ خطا. دې عمل قباحت د دې حدیث په اورېدو نور هم موږ ته زیات معلومیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د بخاری شریف په یو حدیث کې فرمایلی دي من سمع الله به ومن يرائي الله به. ژباړه دا وایي چې ځان مشهور کړو، یعنی د خپل اعمال یې په خلکو کې خپرول غوښتل، الله به یې مشهور کړي. او چې ځان ښودنه کوله، نو الله به د هغه پټ اعمال چې دی له انسانانو نه پټ کوي هغه به د خلکو مخې ته کېږدي، یعنې دا به الله بدنام کړي. هغه څوک چې ځان مشهوره کول غواړي هغه به خپل مشهورتیا ته ورسیږي، الله به یې ورسوي. خو ترڅنګ یو خطرناکه جزا چې په دې دنیا هم ده، هغه چې ده چې د پټ اعمال به الله د انسانانو په وړاندې ښکاره کړي. الله دې موږ تاسو داسې ورځې نه وساتي. دلته فقط یوې باریکۍ ته اشاره کوم، هغه باریکي دا چې هغه عملونه چې فرضي دي هغه هیڅ کله د دې د ډاره نه پرېښودل کېږي چې ما نه ریا ونه شي. دا د شیطان یو خطرناک حربه ده. کله کله موږ تاسو د ریا نه، د تعریف نه، د ریا د مفهوم نه، د ډیرو نیکو اعمالو نه ځان پرېږدو د دې د ډاره چې د موږ نه ریا ونه شي. دا باریکي باید موږ په نظر کې ولرو. د مثال په ډول یو څوک په یو مجلس کې ناست دی، هغلته نور ملګري هم دي، صالح ملګري دي، ښه ملګري دي، او دی نن د دې له ډاره په جمع لمونځ نه کوي یا د جمع لپاره غږ نه کوي چې د دې نورو په وړاندې ریا نشي او ما په تنهایي کې دا لمونځ نه کولو، یا مطلق د دوی په مخ کې لمونځ ونه کړي، یا یې زر زر وکړي د دې د ډاره چې زه خو په تنهایي کې زر زر کوم، خشوع پکې نه کوم، اوس که خشوع وکړم نو ریا ونه شي. دا خطرناکې حربې دي. دا که رښتیا هم ته د دې نیت لپاره وکړي چې دلته ما ملګري ویني دا ریا ده، خو ته دا عمل باید پرې نه ږدې، ته ریا باید پرېږدې. ته دا عمل وکړه. همدلته شیطان ته ووایه چې زه په تواضع سره مونځ هم کوم، زه د جمع لپاره غږ هم کوم، زه لمونځ هم نه قضا کوم، خو ریا نه کوم. زه دا کار د دې ملګرو په خاطر نه کوم، د الله په خاطر یې کوم. دا خطرناک حربت. دوم یو بل مثال چې نن سبا د موږ په شمول ډیر ورسره مخ دی، هغه دا دی دعوت. دعوت فرض دی، فرض عین دی په هر مؤمن مسلمان باندې، په ښځه او نر باندې. دعوت نن سبا د دعوت اسباب د سټیج او منبر نه اکثره اوس کامرې ته را رسېدلي دي، او دا یو غږ د دې لارې نه سړی کولی شي میلیونونو انسانانو ته یې ورسوي، مختلفو ملکونو ته یې ورسوي، د مختلفو انسانانو غږ ته یې ورسوي. نو په دې کې د ریا کېدو چانس ډېر وي، ځکه اکثره سړی په دې فکر کې وي یا داعي په دې فکر کې وي چې زما ویډیو څومره ویو واخیسته، څومره شیر واخیستو، څومره لایک واخیستو، څنګه عکس العمل وشو، د خلکو نظرات مثبت دي که منفي دي، دې شیانو په فکر کې ډېر وي. که چیرې دغه شیان د ادارې ضرورت وي، دا ریا نه ده. ځکه د تا ترڅنګ چې کوم اداره وي، کوم ملګري وي، هغه کوشش کوي چې د خلکو نظرونو ته په کتو باندې دعوت رسیدل دوی ته څه رقم ښه باید ورسول شي، هغه کوم نظرونه دي چې باید موږ یې راواخلو، څنګه وکړو چې دا دعوت ډېرو ته ورسیږي او مؤثر ثابت شي، په دې کې مشکل نه وي. خو که چیرې څوک دا ډېر ګمان کوي
چې زما ویډیو یوازې د دې لپاره کوم چې ډیر ویو واخلي، میلیون ته ورسیږي، ډیر شیر ورسیږي، زه په ټولنه کې ډیر مشهوره شم، دا په حقیقي توګه دا ریا ده. خو که چیرې په همدغه دعوت کې هیڅ کله دا ټکی د تا مخه ونه نیسي د دعوت چې دا مطلق ریا ده، نو زه دا دعوت نه کوم. نه، ویې که هره ورځ تجدید د نیت وکړه. هره ورځ دا ووایه چې زه نن دا ویډیو ثبتوم، زه دا نن دا ویډیو ریکارډ کوم، زه نن دا موضوع مطالعه کوم، زه دا نن ثبتوم، زه دا نن نورو ته رسوم. دا یوازې د الله لپاره ده، دا یوازې دې لپاره ده چې دا د ما په سر د الله له لوري نه یو مسؤلیت دی او زه دا رسوم انسانانو. دلته ریا نفي کېږي د دې عمل نه. خو هیڅ کله فرضي عمل که دعوت دی، که لمونځ دی، که زکات ده، که صدقات دي، که جهاد ده، که هر عمل دی، د دې لپاره په شا نشي چې له ما ریا ونه شي، د دې د ډاره په شا نشي چې له ما ریا ونه شي. نه، ریا هیڅ کله باید د فرضي عملونو مخه ونه نیسي. دا یاد لرئ. الله دې موږ او تاسو ټولو ته د عمل کولو توفیق راکړي. الله دې موږ او تاسو ټول د موږ عملونه خالص د الله لپاره کړي. الله دې زموږ او تاسو هر قدم، هر خبر، هر فکر د الله لپاره کړي او د ریا نه د خالق کړي. تاسو موږ ته دعا کوئ چې موږ له دې سره ډیر مخ یو او موږ به تاسو ته دعا کوو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. أنت للروح دواء رمضان. تفکر اسلامی څیړنیز مرکز